السلام علیکم دوستانو، زما چینل ته ښه راغلاست. نن له تاسو سره د افغان ټولنې یو ډېر الهام بخښونکی او مهمه پیښه شریکوم. په دې ځانګړي مراسمو کې درې مهمې لاسته راوړنې ولمانځل شوې. لومړی برخه د مراسمو پیژندنه ده. دا مراسم درې مهم موضوعاتو د لمانځلو لپاره جوړ شوي وو. اوله د افغان د ښځو لومړی والیبال ټیم پیل، دوم د خیاطۍ د زده کړې د ټولګیو او د زده کوونکو فراغت، او د 100,000 ډالرو د سوداګري مرستې یعنې بزنس ګرانټ ورکول. دغه درې پروګرامونه زه تاسو ته تشریح کوم نن. په دې پروګرام کې د افغان ټولنې غړي، مشران او ملاتړ راټول شوي وو تر څو د ښځو د پرمختګ او د ملاتړ پیغام خپور کړي. اوله برخه د افغان ښځو والیبال ټیم. د دې پروګرام تر ټولو مهمه برخه د افغان ښځو د لومړی والیبال ټیم معرفي کول وو. سپورټ د انسان د باور، همکاري او مشرتابه روحیه پیاوړی کوي. د ډیرو افغان نجونو لپاره دا ټیم یوازې د سپورټ نه دی، بلکې د امید، یووالي او فرصت سمبول دی. دا ټیم به نورو نجونو ته هم الهام ورکړي چې سپورټ وکړي او خپل استعدادونه وښيي. او دوهمه برخه د خیاطۍ د زده کړو فراغت دی، چې هغه خویندې چې زموږ خیاطي 12 هفتې نه پوهېږم 100 هفتې وي چې پکې اشتراک یې کړی وی او دغې نه فارغان ووتل، یعنې فارغ شو او سرټیفیکټ ورته ورکړل شو. په دې مراسمو کې د هغو ښځو د فراغت جشن هم ترسره شو چې د خیاطۍ زده کړې بشپړې کړې. د خیاطۍ دا مهارتونه ښځو سره مرسته کوي چې کار پیدا کړي، خپل کوچنی کاروبار پیل کړي او د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. دا ډول پروګرامونه د ښځو لپاره د ځان بساینې او پرمختګ مهم فرصتونه برابروي. او بیا څلورمه برخه کې د 100,000 ډالرو سوداګریز ګرانټ و، چې همدارنګه په دې مراسمو کې د 100,000 ډالرو سوداګریز ګرانټ هم ورکړل شو. دا مالی مرسته به د کوچنیو کاروبارو د پیل یا پراختیا لپاره وکارول شي او د ټولنې د اقتصادي پرمختګ سره به مرسته وکړي. نو دغه درې پروګرامونه و چې نن د مشرانو له خوا نه خارجیانو او زموږ د افغانانو کوم هغه مسؤل کسانو دغلته راغلي او دغه ولمانځل شو. او دغه ټول نور افغانان د والیبال ټیم غړي او همداسې نور ځوانان او زموږ خویندې هلته راټول شوي او د هغې د سپورټ د خاطره. او همداسې که چېرته تاسو بزنس شروع کوئ او همداسې نور دغه شروع کوئ، تاسو کولی شئ چې دغه بزنس ګرانټ ته تاسو هم اپلای وکړئ او دغه نه برخمن شئ. او زموږ همداسې د خویندې چې نوی والیبال ټیم جوړ شو، د نوی والیبال د خاطره دا یو غټ فرصت دی ورته. تاسو د دغو سپورټ د خاطره یو بل ته لاس ورکړئ او د دې سپورټ تر اخره پورې وکړئ تر څو دوی وکولی شي چې آینده دپاره له خیره لاسته راوړنه ولري. همداسې چې موږ والیبال د هلکانو ټیمونه لرو چې هغې ډېر په دې څو کلونو کې ښایسته لاسته راوړنې درلودلې. بیا هم ټول تاسو نه ډېره مننه. که چېرته تاسو ویډیو مو خوښ شوی نو نورو دوستانو سره کولی شئ چې شریک کړئ او لایک، کمنټ او سبسکرایب مه هېروئ. او په خدای مو سپارم. ژوندي اوسئ، تلپاتې. سلام علیکم.